او کوم انسان چې دا غواړي چې زه د مالدار شم او ما سره د پیسې راشي، زه هر ټیم مالدار یم، چاته محتاج نه یم، نو هغې دپاره یو عمل هغه ذکر کېږي. هغه دا کله چې مازدیګر مونځ وشي، د مازدیګر مونځ نه پس په خپل ځای به ناست دی 100 پیرې یا وهابو یا وهابو یا وهابو، چې څه دنیا کې دا ټول به تا پسې رامنډې وي. او دویم عمل چې ماښام مونځ وشي، فرض مونځ نه پس الله الصمد 101 مرتبه ویل، نو الله سبحانه وتعالی به تعالی دومره مالدار کې او دومره څه به درکړي چې ستا به ګمان هم نه وي، ستا به خیال هم نه چې دا د کوم ځای نه راغل. نو دغه دوه وظیفې دي، مازدیګر مونځ نه پس 100 پیرې یا وهاب ویل، او دغه شانتي چې ماښام مونځ فرض وشي هغې نه خلک سلام واړی، نو الله الصمد ویل 101 مرتبه، ځکه چې یا وهابو او دغه شانتي الله الصمد دا دونه د الله سبحانه وتعالی نومونه دي. نو د الله تعالی نومونو کې ډېر زیات برکت دی. کوم انسان چې دې اهتمام کوي، او ما په دې باندې خپل هم ټرای کړی د الحمدلله، ټرای کول په کار نه دي، خو بهرحال دا زما وظیفه زم کوم الحمدلله، زما خو ډېره تجربه شوې ده په دې باندې، الله هر څه راکوي الحمدلله، چاته محتاج نه یم الحمدلله. دغه شانتې که څوک غواړي چې مال الله ډېر څه راکړي، نو دغه وظیفه کوئ. زه خپل الحمدلله دا کوم، دا دواړه الحمدلله. نو تاسو ته هم دغه یو ریکویسټ دی، که څوک بعضې ملګري وي او هغه فریاد کوي د مالدارۍ، نو دا عمل کوي، نو الله سبحانه وتعالی به تاسو له مالداره کړي او بالکل به چاته محتاج نه یې. بس صرف او صرف دغه دوه عمله مازدیګر مونځ نه پس او دغه شانتې ماښام مونځ نه پس دا عمل کوئ، او الله رب العزت به تاسو مالداره کړي. الله رب العزت په دې خبرو مو تاسو له عمل کول توفیق را نصیب.